د محمد نور په نوم یوه نوښت لرونکي ځوان غزني ښار کې د مولید او سمرسیبل جوړولو د ترمیمولو کارګاه فعاله کړې چې پکې 14 نورو کسانو ته یې هم د کار کولو بوختیا رامنځته کړې ده. هغه وایي دا مسلک یې د کډوالۍ پر مهال زده کړی، اوس خپل هیواد کې کار کوي، د خپلې ګټې ترڅنګ نورو کسانو ته هم خدمت کوي او دغه کسب ورزده کوي. 8 کاله کېږي چې افغانستان ته راغلي یو، نو دلته شکر الحمدلله کار مو سم ده او ورسره په څنګ کې راسره 14 نفره شاګردان کار کوي، نو ډېری شاګردان بیا درسونه مو وایي، ورسره په څنګ کې دا کسب هم زده کوي. په دغه کارګاه کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې زده کړې وکړي او د دوی په څیر نوښتونه وکړي. ډېر خوشحاله یو دا کسب مو زده کړی ده او تر له نورو هېوادوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې دلته راسي دا کسب زده کړي. ښه کسب ده او ډېر خوشحاله یو چې خپل کورنۍ لپاره حلال رزق ګټو. تقریبا 3 میاشتې کېږي زه دا شاګردي کوم، د لیب کې لګیا یم، خو ما په دغه 3 میاشتو کې ډېر څه زیات زده کړي دي او ډېر څه لا راته پاته دي، خو په راتلونکو وختو کې غواړم چې دغه هم زده کړم. حدود 1.5 سال میشه در اینجا کار منم. خیلی چیزا را از اینجا یاد گرفتم، ترمیم او بازک، ملت، سمرسیبل و غیره. تقریبا کم تو میشه که استاد خود ما شدهیم بخیر و در کار سمرسیبلا. آموزش یک حرفه به کسی دیگه یا ایجاد یک حرفه یک زنجیره ای را درست میکنه که هر کس را توانمند میسازه که او خودش یک کارگاه جدید، یک کارخانه جدید، یک بنگاه اقتصادی جدید ایجاد کنه. لذا آموزش حرفه به دیگران یا ایجاد یک حرفه اینمی اهمیت را داره که شغل را میتونه تکثیر کنه و به دیگران منتقل کنه. کارپوهان باور لري دا ډول کوچني نوښتونه د ځوانانو د کار کولو انګیزه او د کاري بوختیاو زمینه ډیروي ترڅو خپله په اقتصادي برخه کې په ځان بسیا شي.